أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره غواړم تاسو ته یو جالب تقسیم اوقات چې هغه د قرآن کریم د ختم دی وړاندې کړم چې په 10 ورځو 15 ورځو 12 او 10 ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو او د لوړ عزم او همت والا کسان لپاره په هر شپږو ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو طریقه پکې دي. نو د دې طریقې د کتلو لپاره ویډیو تر پای وګورئ او بیا یې په آخر کې له ملګرو سره هم شریکه کړئ. ممکن د روژې لومړۍ ورځ د راتلونکې پنجشنبې ورځ شي دا چې د قرآن کریم ختم په روژه کې یوه مهمه وظیفه ده. نو که د ختم لپاره له لاندې طرحې څخه کار واخیستل شي بریا به مو په برخه سوې وي. اول، په هرو 10 ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو طریقه: سهار 4 مخه، ماسپښین 4 مخه، مازدیګر 4 مخه، ماښام 4 مخه او ماخستن 4 مخه. له دې څخه مطلب دا دی چې د سهار له لمانځه وروسته 4 مخه تلاوت او د ماسپښین همدارنګه مازدیګر، ماښام او ماخستن له لمونځونو وروسته 4 مخه تلاوت کول د دې سبب ګرځي چې هره ورځ یوه سپاره او په 10 ورځو کې مکمل قرآن کریم ختم کړلی شي. دوهم، په 15 ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو طریقه: د سهار له لمانځه وروسته 8 مخه، د ماسپښین له لمانځه وروسته 8 مخه، همدارنګه د مازدیګر، ماښام او ماخستن له لمونځونو وروسته 8 مخه د قرآن کریم تلاوت کول د دې سبب ګرځي چې په 15 ورځو کې ټول قرآن کریم ختم شي. البته که یو څوک د سهار له لمانځه وروسته 14 مخه تلاوت وکړي دا به بهتره وي، ځکه د ماښام له لمانځه وروسته تلاوت کول ستونزمن وي او په دې وخت کې د روژه ماتي وخت وي. دریم، په هرو 12 ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو طریقه: د سهار له لمانځه وروسته 10 مخه تلاوت، د ماسپښین له لمانځه وروسته 10 مخه تلاوت، د مازدیګر له لمانځه وروسته 10 مخه تلاوت، د ماښام له لمانځه او روژه ماتي وروسته 10 مخه تلاوت او د ماخستن له لمانځه وروسته 10 مخه تلاوت د دې سبب ګرځي چې په 12 ورځو کې ټول قرآن کریم ختم کړلی شي. څلورم، په هرو 10 ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو طریقه: د سهار له لمانځه وروسته 12 مخه تلاوت، د ماسپښین له لمانځه وروسته 12 مخه تلاوت، د مازدیګر له لمانځه وروسته 12 مخه تلاوت، د ماښام له لمانځه وروسته 12 مخه تلاوت، همدارنګه د ماخستن له لمانځه وروسته 12 مخه تلاوت. هیره دې نه وي چې د دې تقسیم اوقات مطابق 15 وخته د قرآن کریم ټاکلی مخونه تلاوت ښودل شوی دی، هغه که له لمانځه وروسته او که په بل هر وخت کې تلاوت کړلی شي نو صحیح به وي. پنځم، د لوړ عزم او همت والا کسانو لپاره په هرو 6 ورځو کې د ټول قرآن کریم د ختمولو طریقه: سهار ټایم کې 20 مخه تلاوت، ماسپښین ټایم کې 20 مخه تلاوت، مازدیګر 20 مخه تلاوت، ماښام البته له روژه ماتي وروسته 20 مخه تلاوت، ماخستن له تراویح وروسته 20 مخه تلاوت کول د دې سبب ګرځي چې په هرو 6 ورځو کې ټول قرآن کریم ختم کړلی شي، چې په دې طریقه سره یو څوک کولی شي په ټوله روژه کې 15 ځلې قرآن کریم ختم کړي، البته چې هغه ورته وزګار او په نورو کارونو مصروف نه وي. قدرمنو لیدونکو، دا پیغام د خپلو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ځکه څومره کسان چې د قرآن کریم تلاوت کوي ستاسو به پکې ثواب او اجر وي. که ویډیو مو خوښ شوي وي یو لایک در سره ورکړئ. زموږ په چینل کې د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د نورو اسلامي ویډیوګانو په تمه اوسئ. نور مو په پاک رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تدرمل قطار قطار دوسل کلا براوی را تزیری داروی بار دوسل کلا بوکرم پر هر شندو گفتار دوسل کلا براوی را تزیری
روی بار د وصل